د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو لړۍ پیل شوه. د هلمند مرکز لښکرګاه ښار او ولسوالیو کې د ولایت مقام د هدایت په اساس د علماو شورا د رئیس په مشرۍ ګډه کمیټه جوړه شوې چې بېلابېلې دولتي ادارې غړیتوب لري. نن یې د مرستې راټولولو لړۍ پیل کړل. د هلمند ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د دې کمیټې له لارې به په مرکز او ولسوالیو کې صندوقونه ایښودل شوي چې د هلمند د خلکو مرسته شوي پیسې به تر زلزله ځپلو کورنیو پورې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ماښام د هلمند 7 روغتیایي ټیمونه هرات ته ولېږل شوه ترڅو د متضرره شویو کورنیو سره مرسته وکړي. تېره ورځ د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې راټولولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند وایي چې اوس مهال د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې 25 ژغورونکي ټیمونه کار کوي. نوموړی وایي تر دې مهاله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او کره شمېره به یې د ژغورنې عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته شریکه شي. د نوموړي په وینا د زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت بیړنی دی او خلک مرستو ته اړتیا لري. د هرات اوسیدونکي وایي څو شېبې مخکې یو ځل بیا زلزله وشوه. د امریکا د زلزلې پیژندنې مرکز لیکي چې دا زلزله د هرات ښار شمال لویدیځ ته په 50 کیلومترۍ کې شوې ده. همدارنګه د هرات ښار اوسیدونکي وایي تېره شپه هم هرات کې د زلزلې واړه تکانونه رامنځته شوي وو. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی هرات ولایت ته ولاړ. دغه معاونیت په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د اقتصادي مرستیال به په هرات کې د بیړنیو مرستو د رسولو ترڅنګ د مرستو د عادلانه ویش په تړاو اړوندو ارګانونو ته لازمي لارښوونې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د هرات د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه او هر ډول همکارۍ ته چمتووالی اعلان کړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې سرپرست وزیر په دې خبرو کې د ایران له خواخوږي او ملګرتیا مننه وکړه.